د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د هیواد په کچه د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوی پالیسۍ پر اساس کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت رهبرۍ مرستیالانو او یو شمېر رئیسانو په هیواد کې د اسماعیلیه شیعهګانو له مشرانو سره د همغږۍ رامنځته کولو، د هغوی د ستونزو اوریدلو او په دعوتي برخه کې د ګډې همکارۍ په موخه وکتل. دغه راز محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند نوي بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 24 د کورني تاوتریخوالي، 14 د میراث، 12 د غیر شرعي نکاحګانو، 8 د ولور، 6 د نفقې ورکړې، 9 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوي او د 7 میرمنو د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 14 دښمنۍ او 8 وړې شخړې حل کړي دي. د یاد وزارت مسؤلینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه نتنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلې دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیره بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 210 اصلاحي ناستو ترڅنګ تر 4 ټنه زیات تاریخ تیره بې کیفیته خوراکي توکي له منځه وړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.